د لوی خدای په نامه دلته د یوې میاشتې د کارونو لیست راته پروت دی. غواړم د هر کار مخته د هغه نوعیت ولیکم چې آیا دا کار بشپړ دی، نابشپړ دی او یا هم په جریان کې دی. د مثال په ډول راځم د اول کار ته زه لیکم ډن، دوهم ته لیکم ناٹ ډن او دریم ته لیکم ان پروګرس یعنی په جریان کې دی. خو د دې لپاره چې دغه لیست مو لا بهتره کو، راځئ د دې پر ځای باندې دغه کار وکړو. دغه لیست انتخابومه، راځم ډیټا مینو ته. په ډیټا مینو کې دلته ډیټا ولیډیشن انتخابومه او په دغه کړکۍ کې زه راځم د الو لاندې والیو چې ده هغه لیست انتخابومه. دلته ورته لیکمه ډن کاما ناٹ ډن کاما ان پروګرس ورته لیکمه. تر هغې وروسته راځم اوکې وهمه. دلته وګورئ تاسو یو داسې ټیک مارک لاندې خواته راغلی دی. کله چې په دا باندې کلیک وکم ماته دغه لیست راکوي. د دې لیست څخه اوس کولی شم چې انتخاب وکړم. د دې لپاره چې لا دغه ته خپل لیست ته یو څه ښایست ورکړو، راځم دا ټول انتخابومه هوم ته. په هوم کې کنډیشنل فورمیټینګ ته دلته راځم ایکوال ټو انتخابومه. دلته ورته لیکم وایم کله چې ډن وو، یعنی کله چې زه ډن انتخابوم هغه ته دغه فورمات ورکړه، زرغون رنګ اوکې. ته ګورئ تغییر یې ورکوي. او که بیا راځم انتخابوم بېرته بیا راځم همدغه لیست ته راځم ایکوال ټو انتخابوم ورته وایم که هر وخت ناٹ ډن و ته دې ته فورمات ورکړه سور رنګ. دغه رقم د ان پروګرس لپاره هم دا کار تکراروو. یو لیست یو رنګ ورکوم، مثال دغه رنګ ورته لیکم هر وخت چې ان پروګرس و ته دغه رنګ ورکړه. ته ګورئ رنګ یې ورکړ. اوس که دلته راسم مثال د نهم ټاسک یا وظیفه ورته لیکم ناٹ ډن سور رنګ یې ورکوي. که دلته راسم دې ته ولیکم ان پروګرس بل رنګ یې ورکوي. دا و د وظایفو دپاره د نوعیت ورکول چې هغه کار بشپړ دی، نابشپړ دی او یا هم په جریان کې دی.